د سیکهانو وکیل انارکلي هنریار طالبانو نه څه وغوښتل؟ ولې مسلمان ولس د دغې سکې وکیلې ملاتړ وکړ او د افغانانو زړونه یې وګټل؟ تر اخره راسره تم شئ چې له موضوع پوره خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان د سنا جرګې غړو په یوه خوله له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ملګرو ملتونو افغان حکومت او افغان ولس په غوښتنه دي د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. د افغانستان د سنا جرګې غړي ډاکټر انارکلي هنریار مسلمانانو ته د روژې مبارکي وویلې او د مبارکۍ سره یې هممهاله له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوربند پر موضوع دي یو ځل بیا فکر وکړي او د ولس په خاطر دي د روژې مبارکه میاشت جګړه نه کوي. نوموړي وویل، زه د روژې د مبارکې میاشتې په احترام سره له طالب مشرانو غوښتنه کوم چې پر دې خوار ملت زړه وسوځوي او د ملګرو ملتونو افغان حکومت او په ټوله کې د افغان ولس د اوربند غوښتنه ومني. که څه هم طالبانو د ولس د اوربند غوښتنه رد کړه، خو زه یو ځل بیا خواست ورته کوم چې پر دې بیچاره ملت دې زړه وسوځوي او دا یوه روژه یې لږ تر لږه آرام ته پرېږدي. ډاکټر انارکلي هنریار هغه افغانه ده چې د کورونا وبا پر مهال یې د خپل ولس لپاره بیرته طب ته مخه کړه. د ډاکټر انارکلي هنریار سره هم مهاله د افغانستان سنا مجلس د شکایتو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلي له طالبانو د اوربند غوښتنې سره سره له افغان حکومت غوښتل چې د اوربند پر خپل دریځ قایم پاتې شي. نوموړي د خبریال میډیا ګروپس په وسیله دا غوښتنه هم کړې ده چې که چیرته وسلوالو طالبانو د ځینو مجبوریږي چې پر بنیاد ښکاره اوربند نشي کولی، نااعلان شوی اوربند یې وکړي. ډاکټر زلمی زابلي زیاتوي، د حکومت څخه مو هیله ده چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په خپل اعلان شوي اوربند متحد پاتې شي. په طالبانو ورونو مو دا غږ دی چې د خپلو مظلومو بې دفاع وطنوالو آواز ته مثبت ځواب ورکړي، اقلا د روژې د میاشتې په مناسبت او احترام عمومي اوربند اعلان او نافذ کړي، ترڅو دا ځورېدلی ملت د کورونا د مصیبت څخه د یوې خوا د فقر، جنګ، بیکارۍ او د بهرنیو د مداخلې څخه د بله اړخه په امن کې پاتې شي، خپل فرض عبادت په یو آرامه فضا کې ترسره کړي. د امریکا، انګلیس او نورو بهرنیو هیوادونو څخه مو همدا توقع ده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دې نوره مداخله بس کړي. د ډاکټر زلمی زابلي او انارکلي هنریار په څیر ګڼو نورو افغان سیاسیونو په خپله ولسمشر غني هم د طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تېره ورځ په روژه کې د اوربند غوښتنه رد کړه او د جګړې اعلان یې وکړ. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.